همیشه بهار افغانستان ډیرو درنو لیدونکو سلامونه نکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. حنیت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د همیشه بهار په ښکلي ولایت جلال آباد ښار کې حاضر شوي. درنو لیدونکو د رمسال چوک ته راغلي یو بالخصوص د کټونو کوڅې ته. دلته نو افغاني او کلتوري اجناس چې کټونه دي ټوکرۍ دي او فارسي کې چې ورته بوریایي وایي یا پوزې دغلته جوړیږي او خرڅیږي. نو راغلي یو موږ هم تاسو ته یوه خپرونه دغه ځای څخه برابروو. زموږ دغه خپرونه سره تر وروستۍ پورې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم درسره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو د محترم حاجي صاحب دکان ته راغلی یم. تاسو ته په کیمره کې ښکاري وګورئ چې دا هم دغلته دغه کلتوري شیان کوم چې د افغانانو دود او دستور دی دا خرڅوي. ته سره غږېږم چې دلته دکانداري څنګه روانه ده او دلته نور څه شی دوی جوړوي. حاجي صاحب سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، هر کله راشئ، خوندي اوسئ. ډېره مننه حاجي صاحب محترم. که نوم دې راته واخلې په مکمله توګه تر څو لیدونکي دې وپېژني. ما نوم محمد ناصر د محمد عالم زوی د ننګرهار د اولې ناحیې اوسېدونکی. حاجي صاحب محترم څنګه یې دکانداري سره څنګه یې؟ شکر فضل د خدای د شته چې قسمت یې هغه رسېږي. چا خبره چاره روانه ده دوی؟ او شکر دی وبېده. حاجي صاحب راځئ په لومړۍ کې دا راته ووایئ چې تاسو هلته څه جوړوئ؟ په ننګرهار کې د هغه وطني شی نه لکه ټوکری او پټار او ورته سوزي وایي او دغه شی چې د دوکان کې ګورې دا د پنیرو جالی ده، دا شی نه خرڅېږي. ټوکری ده، چوکیګانې دي، مختلف اونګونه دي، دا ټول دلته زموږ ستاسې د وطن صاحب دی. حاجي صاحب محترم مخکې به ځو او شروع به همدې نه کوو که نه، دغه شیان به موږ ته ښایي تر څو لیدونکي هم هغه خپل کلتوري شیان وګوري. تا ته به زه دا مایک بند کړم. دغه شی چې دی دغه تاسو چې ګورئ دی ته دا د پنیرو کجاوه ورته یعنې قالب د پنیر نو ستاسې پنیر چې جوړېږي نو قالب یې دا دی. او د پنیر جالی دا لرګي نه دی او په دې وطن کې جوړېږي، په دې خیوا او دا ځایونه کې د ولې لرګی دی. دغه ټوکریګانې دي، دا مزرې ساغ دی. دا مزری دی، دې کې یو رقم بل لرو لوښه دی که نه، یعنې دا مزره چې دا وچه کې کېږي. نه صاحب دا جوړ دی. مزره چې دی وچه کې کېږي او لوښه چې دی دغه کې کېږي، ځنګلونه کې کېږي که نه، آبي دی. دا بعضې خلک نکریزې دپاره وړي، واده دپاره وړې ټوکرۍ دي، نکریزې دپاره وړي. دغه سوزي دي، دغه سوزي د ډوډۍ دپاره د همدې ځای ساغ دی، د وطن ساغ دی سوزي. هغه هم سوزي دي، هغه د مزره دی او دا د کیانو دی. او دا هم ماشومانو د لوبو په خاطر وړي، خو سوزي دي دا هم سوزي یعنې پټار د وطن ساغ دی، همدلته جوړېږي او پخوا پاکستان نه راته اوس شکر د خپل وطن کې جوړېږي. وطن ساغ او دی ته ډنډیر وایي، یعنې چوپبازۍ سامان دی نو، یعنې په ودونو کې استعمالېږي. اټنونو ملي اټن دپاره دی او په ودونو کې په هوټلونو کې استعمالېده. دغه د دروزو خولی دی، دغه دروزو خولی دی. موږ تاسو د افغانانو کلتور دی، عنعنه ده او د دې ځای ساغ دی. پخوا پاکستان نه راته اوس شکر همدلته په دې شینواره کې جوړېږي. شینواره کې جوړېږي. هزاري جاروګان ورته وایي. د وطن ساغ دی. دا هم مزار شریف قندوز دا ځایونه نه راځي. وطن ساغ دی او ساخت وطن ده. دا ډېر پخوانی شیونه دي نو تبڼې ورته ویلې. جواری پخوي، پراټې دا شیونه په وارۍ، پیرکي پخوي، دې باندې وارۍ بیا د هغې نه دغه کې اچوي، کړۍ کې دغه کې. او دا د وطن ساغ ده، دا د بختانو سخرو ده کې جوړېږي. د دې قیمتونه 2500-300 روپۍ ده. دا هم د وطن ساغ ده، لغمان کې جوړېږي. دا خروتمال ورته وایي.
حاجي صاحب دا چې اوس کورته پوه شو عملاً که نه خوړلي مو ډېر بالکل کېږي د خیر دا کار هم کېږي درته دسي جوړو که ته غواړې خیر صاحب دغه کورت سولې به تر کور په لاس او راځي څه حساب نه صاحب دا خورت چې لمده کې په ګرم اوبو کې بیا دې کې اچوي بیا سولوي چې وسولول دا ویلې کېږي بیا هغه دی زړه ده چې غټې وریجې کې اچوي هر څه یا پکې ډوډۍ او ډوډۍ میده کوي ټوکری دی ژورې ټوکری دی څوک ښکری ورته وایي دا هم د مزرو څخه جوړ شوی دی زموږ ستاسې د وطن ساغ دی دا نو ماشاءالله حاجي صاحب بیخي فوق‌العاده دی زما هم ډېر خوښ شو او میده هم ده او ښایسته هم دی صاحب او ډېر باغ ته ښه دی دا ګوره ټول صنایع دستي ده که نه لاسي صنایع دي یعنې په لاس باندې جوړېږي ماشیني نه دی که نه او ډېر ښایسته جوړ شوی ډېر ښایسته جوړ شوی دی بلې صاحب یعنې پیټار فارسي کې ورته دا فارسیوانان دیګ نان وایي دا ډوډۍ ښه ساتي ګرمې ساتي نرمې ساتي خوله نه کوي تافن نه کوي خرابېږي نه او دا د وطن ساغ دی مهرباني صاحب دیګ نان مطلب څه دی دیګ نان یعنې فارسي کې یعنې د ډوډۍ دیګ که نه موږ ورته سوزي وایي او یعنې هغې فارسي کې بعضې خلک اصطلاح ده وایي دا دیګ نان دی که نه ډوډۍ پکې ږدي که نه نه او پښتو کې سوزي وایو قدرمنو لیدونکو دا هم د وطن ساغ دی د حاجي صاحب په دغه دوکان کې خرڅېږي کولی شئ دغلته راشئ او د وطني اجناس ترلاسه کړئ پخوا وختونو کې ډېر پخوا زمانو کې او پچی دا کې اکثره خلک وظیفې ټولول نور شیونه نه وو که نه دې نه استفاده کول اوس خلک دا میوې دا شیونه چې ونه نه شکوي د کملوکو زردالان دا شیونه دې ته بیا اوتار اچوي زوړندی دې کې شکوي حاجي صاحب فکر کوم دا شی اوس هم استعمالېږي اوس استعمالېږي نورستان دا ځای نه کې استعمالېږي بل صاحب دغه توتو زمیني دپاره بله صاحب دې ته چج وایي چج دا هم د ډېر پخوا زمانو څخه رواج دی او د افغانانو کلتور هم دی همدار پخوار کورونه کوي اوس خلک لږ زره دومره دغه ورته اعتنا نه کوي ځان نه په عذابوي که نه دغه د غنمو د پاکولو د خاطره دی اوس بعضې خلک دا ممپلي دا شیونه چې خرڅوي که نه دا نخود والا دا مړي پرې پاکوي که نه چج ورته وایي دا عموما صاحب شپېلی ورته وایي موږ تاسې فارسي کې ورته توله وایي او پښتو کې نو شپېلی ورته وایي دا نو دا د هلکان بعض ځایونه کې استعمالول پخوا مثلا دا شپانه سره به دا شیونه ډېر و که نه یو غوټه پیاز به وچ ډوډۍ به یو غر کې به دا ډېر ښه غږ کوي که نه او رمه به یې خوشې کړی وی او دا به هغه ته بس توله به وهل شپېلی به وهل محترم که اوس راته ووایي چې دې اوس رواج څنګه دی مخکې پرتله باندې ډېر کم شوی دی او کم شوی دی بعضې خلک لا اوس هم غواړي او دا خو د ښارونو کې داسې خوند نه کوي چې داسې یو د غره لمنه یې صاحب هلته وچه ډوډۍ او بس یو پیاز یې که نه همالته بس دا در سره یې رمه در سره یې نو دا حاجي صاحب محترم زه والا خپل هم شوقي یم خو نشم کولی والا دا دومره سخت نه ده خو زما مې زده نه ده خلک یې وړي او استعمالوي اوس هم شوقیان شته پرکټس غواړي بله صاحب مهرباني صاحب نانوایان هم استعمالوي کورونو کې مونږ استعمالوو د ډوډۍ دپاره ټاپه پرې کوي که نه او دغه چې دی لاس دی د اجګز لاس دی که نه پیرکي میرکي پراټۍ چې پخوي دې باندې هواروي دا هم ورسره دی هغه خو تبڼه او دا اجګز دی ته وایي ورته دا هم تبڼه دی خو اجګز دی هغه بل شی دی دا بل شی دی ساغ د وطن دی او دا هم قاشوغه دی لیټه پخوا خلک لیټه ډېر خوړل اوس دا اوګرې موګرې دپاره دا پکارېږي دا وطني ساغ دی ښه کلک دی دغه بلی چې دی بیا دغه ناسوز دی دا تور دیګي چې دی ناسوز ورته وایي دی کې استعمالېږي دیګ نه دغې کوي که نه او دغه چې دی اونګ دی اونګ څوک ورته چټو وایي که نه چټو څوک اونګ ورته وایي دا هم د وطن ساغ دی قدرمندو خوږو لیدونکو دوکان داخل ته راغلم دلته تاسو ګورئ کارډونونه ایښي دي نو دلته چې دا کټونه ترمیم کېږي استاد دلته ولاړ دی ملتیا مو وکړئ ده سره غږېږم السلام علیکم جوړ بخیر صحت بخیر دی جوړې قراري ده بخیر که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني سید عباس پاچا مې نوم دی
پاچا صاحب څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. لومړیو کې دا راته ووایه چې څنګه دوکانداري دې اوس؟ ښه شکر دی گزاره کیږي. دلته کټونه جوړېږي تر څنګ نور شیان؟ کټونه هم جوړوو موږ او جاروګانې هم دلته خپله تولید کوو جوړوو او هر څه بوڼونه هم د خوست نه راوړو. ماشاءالله دا دکان خو داسې یخ شمال راځي لکه ایر کنډیشن چې دی لګولی. ایر کنډیشن دی او اوړي کې هم ښه دی هوا لګېږي. او دلته اوس عملاً کټونه جوړېږي؟ او کټونه جوړوو عملاً. مخکې به ځو هغه شیان به ګورو. صحیح ده؟ مخکې شه. نو درنو لیدونکو دغه ټوکرې تاسو ګورئ د رنګه ډیزاینونه دي او دا یې ساده. نو دا اوس هغه شي لپاره استفاده کېږي؟ دا ډوډۍ له استفاده کېږي. او دا هم ډوډۍ لپاره؟ دا هم ډوډۍ له دي دا هم ډوډۍ له دي. دا ودونه مدونه هم خلک وړي هغه جوړې موړې اکثره چې دغه څوک نامزد شوی که نه جوړې پکې وړي او شاله هم پرې اچولې. دغه ټوکرې چې تاسو ته په کیمره کې ښکاري تصویر کې ګورئ دا هم افغاني سخت دی او همدلته په دغه کوڅه کې جوړېږي. نو استاده د دې کیفیت به ډېر صحیح که دغه دا هم دې تولید دی که نه؟ بیا ټوکرې دغه اوړه دغه ډوډۍ ګرمه ساتي. ښه. او پیټر کې چې دننه کېږي ډوډۍ ګرمه ساتي. او دا په دغه ودونو کې استعمالېږي؟ دا په ودونو کې استعمالېږي. ډوډۍ ته هم خلک وړي. او دا تاسو همدلته خپله جوړوئ؟ دا شینوارو کې جوړوو. شینوارو کې؟ ښه. تاسو هلته کوم کسان موظف کړي؟ شته دی کسان هم دغه کړي دي. او قیمتونه څنګه دي؟ دا څنګه دی او دا څنګه دی؟ قیمت د هغې خو 300 روپۍ ورکوو. دا ورکوو 120 130. دا څنګه ارزان ورکوو؟ په دې خو مصرف هم ډېر کېږي او کار به ماته سخت ښکاري. خیر هغه خو لږ دغه دی که نه هغې ته وګوره هغه ډېر په تکلیف جوړېږي. د وطن مال قیمت خرڅوئ چې د وطن مال قیمت خرڅوئ چې د خلکو روزګار جوړ شي بېرته که نه؟ او نه انشاءالله جوړ به شي. الله مهربانه دی. ځکه موږ خو باید د وطن لپاره کار وکړو. نه ته وطن او د وطن شیان باید هېوادوال وګوري. موږ سره د وطن درد دی او الله دې وکړي چې دا زموږ مشران عالمان د وطن خدمت. نو درنو لیدونکو ملتیا مو کوئ استاد راسره دی. نورو چې څه شی دلته جوړېږي هغه به هم تاسو ته درښایو. له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو خوږو لیدونکو د پوزي نوم مو تاسو اورېدلی په افغاني ټولنه کې چې ډېر مروج دی. نو زیاتره خلک یې په ودونو کې چې دغه وریجې صافوي له هغې څخه ترې استفاده کېږي او په ګرمۍ موسم کې زیاتره چې خلک دا یخوي او نو خلک وایي چې دې کې هوایي ایر کنډیشن لګېدلی ډېر یخي نو خلک پرې څملي. استاد همدې لپاره استعمالېږي؟ دا وروره کټ ته یې مچوي لاندې اوبه پرې په شنه کې کټ ته یې واچوي که نه هغه یې کې هم کار کوي او بیا دغه کې هم کار کوي. ودونو ته خلک وریجې پرې پستوي هغې له هم کار کوي او لکه اوس ډېره کې کښېنې دا واچه هغې له هم کار کوي. ډېرې وړي مړې ته یې وړي. لکه د کومو ولایتونو خلک دا ډېر استعمالوي؟ دا ننګرهار کې هم استعمالېږي کابل کې هم استعمالېږي لغمان له موږ نه وړي. ښه ډېر ښه. کونړ ته یې موږ نه وړي. دا وطني تولید دی؟ او دا وطني تولید دی او بیا دغه وطني دا موږ خپله جوړ کړی په خپل پلاس هغه استاد جوړ کړی دی. درنو لیدونکو دا ساخت د افغانستان دی. تاسو ګورئ چې څومره په ښه شکل او ښه کیفیت سره جوړ شوی. او دغه هم دی دغه هم موږ دا د بوډ والا دی. دا هم موږ دی جوړ کړی دی. دا د بوډ والا دی. دا هم همدغلته پټ کېږي همدغلته جوړېږي. مخکې په پاکستان نه راته اوس موږ خپله تولید خپله جوړوو. دا ښه استاده دې قیمتونه څنګه دي؟ دا خو ورکوو 2500 دکې شته دی 1.5 هم شته 120 هم شته دی 100 هم شته. قدرمنو خوږو لیدونکو د جاروګانو د کټ د پښو او کړبونو ترڅنګ دغه کټونه هم دغلته جوړېږي. کټونه د افغانانو د دیرې او حجرې یوه غټه برخه ده
چې د افغانانو کلتور هم دی، نو زیاتره دیرو او اجرو کې د کټونو څخه استفاده کیږي. دغه وطني کټونه هم دغلته جوړیږي. تاسو ګورئ چې ماشاءالله د استاد پکې ډېر خواري کړې ده او ډېر زبردست کټ جوړ کړی دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه مو غوښتنه همدغه ده چې د خپل تولید څخه استفاده وکړي تر څو زموږ هیوادوال روزګارونه یې جوړ شي او زموږ هیواد بېرته په پښو ودرېږي تر څو د نورو نړیوالو هیوادونو سره سیال شي. استاده دا کټونه چې تاسو دلته جوړوئ د قیمتونه څنګه دي؟ دا خو ورکوو 1400 1500 زر روپۍ 900 روپو پورې ورکوو. دې کې یو نفري دوه نفري هم راځي؟ هو دې کې یو نفري دوه نفري هم راځي. مخکې خو به زیاتره که خیال کړی افغانانو چې دا ودونه به کول نو کټونو څخه استفاده کوله. او مخکې کوله. اوس هغه بدل شوي تختونه راوتلي، ډبل بیټ راغلي دي او هغه راغلي. اوس هم دا خرڅېږي. ته څه غوښتل لرې هیوادوالو ته باید چې شنه استفاده وکړي؟ موږ خپل تولید نه استفاده وکړو. نه اوس کټ واخلي ښه راځي که ډېر ښه راځي؟ تخت ښه راځي؟ نه کټ خو ډېر ښایسته راځي. یو ځي ته یې که نور ته یې که سوري ته یې که دا ډېر ښایسته راځي. مطلب مقاومت یې قوي هغې نه؟ مقاومت یې ډبل بیډ نه ډېر ښه دی. او که داسې راته ووایې چې تا په واده کې څه شخص دی؟ ما په واده کې بس پلان مې د خدای دې وبخښي هغه د موږ خو پېښور کې کور و، راغی دلته په نختر بازوګان یې واغېسته او بس هغه یې بیا زما لکه چې اوښی و هغه یې راوسته او دغه نجار و دا ساده هغه یې باندې ټک والی بیا بون یې زما په خیال دې ځینې وړی او په پېښور نه یې اخیستی خو بون باندې جوړ کړو غټ کټ یې راله جوړ کړو. بس ساده واده و نو تقریبا. اوس خو ودونه ډېر فرق نه اوس خو هغسې واده خو نه دی. ورځ په ورځ چې دی خلک ماډرن طرف ته ځي او عصري کېږي که نه، وسایل هم راوځي. اوس خو دا کټ ډېر غریب نه وي خو کټ خو بیا دغه کوي. اوس خو هغه دغه اخلي ډبل بیټ ستا خبره. اوس لا ډېر اوازه او سپېرنګي کټونه راوتلي دي. هغه پخام و که نه هغه پخام و. نو قدرمنو خوږو لیدونکو د ورور سره خوشطبي وکړه، نو زموږ ملتیا وکړئ دغه ورور به یو کټ عملا موږ ته جوړ کړي او تاسو به هم له موږ سره وګورئ چې کټ په لومړیو کې څنګه جوړېږي او تر اخره مرحله به هم تاسو سره شریکه کړو. ځای که نه لرې ځئ دې خوا
نو قدرمندو خوږو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د بکسونو او کټونو د کوڅې څخه که تاسو هم غواړئ چې دغه کلتوري او افغاني اجناس ترلاسه کړئ کولی شئ د حاجي صاحب محمد ناصر او ورور حکمران دغه دوکانونو ته تشریف راوړئ. انشاءالله دغلته هر څه افغاني توکي په مناسب قیمت او ښه بیه ترلاسه کولی شئ. نو د دغسې نورو په زړه پورو او جالبو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې بیا کاندید الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو ملتیا کوي، موږ ته اجازت راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه.